دا نو څنګه رسالت دی؟ نظم دی دا نو څنګه رسالت دی؟ دا نو څنګه رسالت دی؟ خویندې ورونه راله وژني، مور پلرونه راله وژني، کړه د بابا نه دې شروع کړله او هم ترونه راله وژني. په لاسو کې بنګړي نشته مړوندونه راله وژني. په ګودر کې جینۍ نشته ګودرونه راته وژني. په اختر کې خندا نشته اخترونه راته وژني. نه ظالمه دا ښه نه کې، ته پوهېږي چې ته څه کې. د ځوانانو مړه کېده کې، د ورونو بلېده کې، د کورونو سوځېده کې، په مکتب او په جومات کې د بمونو چاودېده کې. بیا پرې ډېرې پیسې واخلي، بیا پرې خېټه مړېده کې. چرته بل کار دی ونه کې، دا کارونه همداته کې. افغانان دې ټول وژلي، اتلان دې ټول وژلي، یو ورځ به د خدای غرق کې مولیان دې ټول وژلي. په بمونو په مرمیو ډاکټران دې ټول وژلي. ای بې رحمه بې وجدانه بوډاګان دې ټول وژلي. درنه هیڅوک پاتې نه دي، ماشومان دې ټول وژلي. نه دا کار دې هیڅ ښه نه دی، کاروبار دې هیڅ ښه نه دی، ته پردي بچي تل وژنې، دا روزګار دې هیڅ ښه نه دی. ته زوی نو ته داسې، مړه پلار دې هیڅ ښه نه دی. چې په لاس راغلی مړکوم دې انتظار دې هیڅ ښه نه دی. چې جوړ کړی دی خیانت دی، دا نو څنګه رسالت دی؟ ته د خدای نه نه یریږي، ته د خدای نه نه شرمېږي. په هغې دنیا رسوایي که په دې دنیا پټېږي. د یو مور بچی چې وژنې، یا د یو مور بچی چې وژنې، ته پرې څومره خوشحالېږي. دا یو څو ورځې د ژوند دی، د وطنه به ورکېږي. یو ورځ به لاړ شي ګور ته، زموږ د سترګو پناه کېږي. ټول ماران به درنه تاو شي، ته به ډېر زیات پرې کړېږي. که اوس مهال ژوندی په ژوندون به پښیمانېږي. توبه وکړه په جومات کې، سجده وکړه په جومات کې، دا ظلمونه به نور نه کوم، واده وکړه په جومات کې. خلق راشي مسلمان شوم، ناره وکړه په جومات کې. د بدیو انکار وکړه، وینا وکړه په جومات کې. بیا ځان ښایسته په جار ښکاره وکړه په جومات کې. بیا ځان ښایسته په جار ښکاره وکړه په جومات کې. په همدې کې د عزت دی، دا نو څنګه رسالت دی؟ ته پیسو باندې مینې، موټرو باندې مینې، د خړ کور نه د نفرت دی، په بنګلو باندې مینې.
چې پوره پې خپل عیاش کې جنکو باندې مینې د چرسو او سګرټو په لوګو باندې مینې د شرابو په پیالو په کاسو باندې مینې څوک چې ستا په رنګ نور دي د هغو باندې مینې او کلام د الله نورې او نغمو باندې مینې دی بدرنګو دی قاتلو ټوپکو باندې مینې ښه ته ځکه بې پروایي د فکرو باندې مینې بس دا ستاسو انسانیت دی دا نو څنګه رسالت دی Thank you.